پاکستان اوسني چارواکو مليانو که تاسې مانه جنت وکتو زه د خدای راسي چې د دې خپلو افغانانو غم ونه خورئ چې کوم په پاکستان کې نیول کېږي، خویندې میندې بې عزته کېږي، په محبسونو کې اچول کېږي، ځوانان راته اوس وجني. هغه د راپورټ راغلی دی چې صاحب مهربانه زموږ ځوانان شهیدان کړي دي د پاکستان پولیسو. د دې غم به څوک خوري؟ دغه افغانانو پوښتنه څوک وکړي؟ دا خو ستاسې مسؤلیت دی که نه؟ دا خو ماته هم دا خبر راوړي چې یاره زه د 50 هېوادونه ماتوم او د دې خپلو افغانانو هغې ته شکست ورکوم، د خپلو افغانانو پوښتنه نشم کولی. ته ورشئ نړیوالو سره خبره وکړئ چې نړیوالو تاسې چې دې ته کم ډالر ورکوئ دی پاکستان ته، دا موږ ته راکړئ. دغه افغانان بوځي افغانستان دلته ورته نمرې ورکړئ، دښتې دي دا خپلې دښتې پرې ابادې کوي. تر څو پورې به دا داسې ذلیله وي، تر څو پورې موږ افغانان په دې باندې کړېږو چې مهربانه د خوږې ګوتې نه به د غټ اسرائیل ریاست پاکستان موږ نیولي. او دا خو اوسنۍ خبره نه چې موږ سره دا زیاتې کوي. زه د دې خبرې شاهد یم او ډېر دلته مشران به وي په 1988 کې زموږ افغانان به په محبسونو کې واچول او په شکال میاشت وه، جون جولای میاشت وه، یقین وکړئ د ګرمۍ د لاسه په هغه وخت کې مړ شو. تقریبا د نن نه تقریبا داسې وي چې 14 او 16 کاله مخکې خبره ده. او بیا دې ګلبدین حکمتیار په موټرو کې مړي واچول، ضیاء الحق له اسلام آباد ته ویوړو، ورته ویل چې ولې دا زموږ افغانان وروڼه د ګرمۍ د لاسه نیسي او په محبسونو کې چې د ګرمۍ د لاسه ساګانې وتې په محبسونو کې. نو دا خو څه نوې خبره نه ده چې نوې خبره ده. په دې خو موږ همدا تجارت په موږ شروع کړی چې د نړیوال نه زموږ په سر باندې پیسې واغستې، د امریکا نه د پیسې واغستې، د برطانیې نه د پیسې واغستې، د اروپا نه د پیسې واغستې. اوس هم دغه په میلیونها ډالر دغه یو څو موده کېږي مخکې چې فرانسې دې ته ورکړه د مهاجرو په سر باندې. نو یا د نړیوالو سره غم خبره شریکه کوي، د خپل مهاجر هم راوباسي او که نه راوباسي بیا پاکستان ته ووایي چې وروره ایټم بم پې ګزار کړي چې دا مهاجر ختم شي، دا قصه وشکېږي. دا سار وخت کړاو دی ځورول کېږو، تباه کېږو او شرمول کېږو. د بېغیرتۍ د ژوند نه د یو ورځې غیرت ژوند ښه دی. موږ همداسې راځو چې پلاني ته هم شکست ورکړی، بستاني ته هم شکست ورکړی، دغه یو پنجابک موږ ورته سبق سم ورنه کړو. دا سوال خو ما ته هم اوچتېږي او بل ته هم اوچتېږي. او دا ستاسې مسؤلیت دی چې د دې افغانانو غم وخورئ او د نړیوالو سره دا خبره شریکه کړئ. الله سپارم.